د اصحابانو د ایمان د داستان دوهمه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقید الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. دلخكرو غنديدل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت امام واقدی رحمه الله ویلی، ماته ابو بکر بن حسن بن سفیان بن نوفل بن محمد بن ابراهیم التمیمی و محمد بن عبدالله الانصاری، ابو سعید یعنی د هشام آزاد شوی غلام، مالک بن ابو الحسن اسماعیل یعنی د زبیر مولا، او مازین بن عوف یعنی د نجار له قبیلې څخه د شام د فتح او بریالیتوبونو هغه څه بیان کړل چې د دوی په وړاندې علم او ټول ویل. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفات او پر ځای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلیفه په توګه وټاکل شو، د خلافت په دوره کې هغه مسیلمه الکذاب ووژل شو چې د نبوت دعوا یې کړې وه. له بني حنیفه او مرتدینو سره جګړه وشوه او عربو د حکم ته غاړه کېښوده. نوموړي عزم وکړ چې خپل لښکر شام ته ولېږي او له رومیانو سره ډغر وهلو ته مټې رابر وهي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملګري یعنی اصحاب په مسجد نبوي کې راغونډ کړل. د دوی په وړاندې خطبې ویلو ته جګ شو. د خدای جل جلاله حمد یې ووایه او داسې وینا یې وکړه: ای خلکو، خدای جل جلاله دې پر تاسو رحمت وکړي. تاسو پوه شئ چې تاسو خدای جل جلاله د اسلام په دین سره غوره کړي او د محمد صلی الله علیه وسلم له امت او ډالۍ څخه ګرځولي یاست. باور او ایمان یې در زیات کړ، ښکاره او رغنده بری یې در په برخه کړ او ستاسو په اړه یې داسې وفرمایل: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ژباړه: نن ما ستاسې دین ستاسې لپاره بشپړ کړ او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړ او ستاسې لپاره مې اسلام ستاسې د دین په توګه منظور کړ. یعنی له دې کبله د حلالو او حرامو کوم بندیزونه چې پر تاسې لګول شوي دي د هغو مراعات وکړئ. البته څوک چې له لوږې څخه اړ وګرځي او له هغو څخه څه شی وخوري بې له دې چې د ګناه خواته یې میلان وي، نو بېشکه چې الله جل جلاله بخښونکی او رحم کوونکی دی. تاسو باید په دې پوه شئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عزم کړی و چې د خپل لښکر مخ باید د شام په لور واړوي، خو خدای جل جلاله دی وفات کړ او هغه څه یې ورته غوره کړل چې د خدای جل جلاله په نزد. اوس تاسو باید په دې خبر شئ چې ما قصد کړی چې د مسلمانانو اتلان د شام لور ته خپلو میرمنو او شتمنیو سره ولېږم، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم تر مرګ لږ وړاندې زه په دې تکل پوی کړی وم او راته ویلي و چې ما ته ځمکه راونغښتلی شوه. ما یې ختیځ او لویدیځ دواړه ولیدل. ژر د زما د امت واک به تر هغه ځایه ورسیږي چې ما ته رانغښتلې شوې وه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ اصحاب ورته وویل: ته مو په خپل امر سره مامور کړه او چیرته چې دې زړه وي هلته مو ولېږه، ځکه خدای جل جلاله ستا اطاعت پر موږ فرض کړی دی او ویلی دی: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ای مومنانو، د الله رسول او هغه کسانو اطاعت وکړئ چې ستاسې څخه د امر خاوندان دي. حضرت بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دوی په دې غبرګون ډېر خوښ شو. له منبره راکوز شو، د یمن او مکې چارواکو ته په یو عنوان او متن سره لیکونه ولیکل او هغه دا چې: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
اما بعد، زه د هغه خدای جل جلاله حمد وایم چې له ده پرته بل خدای لره حمد نسته، او د هغه پر نبي درود وایم، او له دې وروسته ما قصد کړی چې تاسو د شام د سیمې ښارونو ته واستوم تر څو یې د سرکښو کفارو له لاسه وباسئ او په خپله ولکه کې راولئ. هر څوک چې جهاد او سرښندنې ته تیار وي هغه د خدای جل جلاله اطاعت ته ژر تر ژره راوړاندې شي او په دې پسې داسې آیات ولیکئ: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ژباړه: که سپک یاست که درانه یعنې غزا ته ووځئ او د الله جل جلاله په لار کې په خپلو مالونو او خپلو سرونو سره جهاد وکړئ. دا ستاسې لپاره ډېره ښه ده که پوهېږئ. د دې متن لرونکي لیکونه یې ولیږل او د هغوی د راتللو ځواب د انتظار شیبې یې څارلې. نوموړي یمن ته دا لیک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خادم حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په لاس ولیده. ډېرې ورځې لا نه وې تېرې شوې چې حضرت انس له یمنه بېرته په داسې حال کې مدینې ته راستون شو چې د یمنیانو د راتګ زیری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته راوړ او ویې ویل: ای د محمد صلی الله علیه وسلم خلیفه، ته په خدای جل جلاله باور وکړه چې هر چاته به مې ستا لیک واوراوه هغه به د زړه له تله د خدای جل جلاله او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت ته بیړه کوله. ستا بلنه به یې منله او په عملي ډول به یې د جهادي تجهیزاتو په برابرولو لاس پورې کوه. زه تاسو ته په داسې حال کې راستون شوم چې د خلکو د ژر راتللو زیری درکوم. ستا امر ته د یمن ډېرو سپین ږیرو او بې سره مسکینانو جنګیالیو هم لبیک ووایي. دوی به تاسو ته په داسې حال کې تشریف راوړي چې خپله شتمنۍ، میرمنې، اولادونه او هر څه به ورسره وي. ته باید په دې ډاډه شې لکه په خپله چې دې ورسره لیدلی وي. دوی دې هرکلی کړی وي او درته رسېدلی وي. نور نو ته د دوی د رارسېدلو شیبې یې څاره. راویې وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ده په خبره سره ډېر زیات خوشحاله شو. دغه ورځ تېره شوه. په سبا باندې دوی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ته داسې په بیړه راغلو چې د آسونو د پښو ګردونه یې د مدینې ټولو هستوګنو له لرې ولیدل. راویې وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د دوی د راتللو خبر ورکړل شو. د مدینې او نورو مسلمانانو سپاره کسان د دوی د هرکلي لپاره په داسې حال کې مخې ته ور ووتل چې محمدي بیرغونه یې د دوی د استقبال لپاره په لاس کې نیولي وو. لږ ګړی وروسته د مجاهدینو دستې او دلګۍ یو پر بل پسې راڅرګندې شوې او د ګردو له منځه یو قوم په بل پسې او یوه طایفه په بله پسې راووتل. د یمنیانو له قبیلو څخه لومړی د حمیري قبیله په داسې حال کې راورسېده چې داودي زغري عادي خولونه او هندي توري ورسره وې او د دې ډلګۍ تر مخ ذوالکلاع الحمیري را روان و. چې کله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ته ورنږدې شو نوموړي دا غوښتل چې د خپل ځان او د خپل قوم تعریف ورته وکړي. له سلام سره جوخت یې څو اشعار وویل چې ترجمه یې داسې ده: تاسو ته د حمیر قبیله له خپلو میرمنو او بچیانو سره راغلل. دا وګړي چې زما پر وړاندې ویني دوی په جګړه کې ډېر پرمختللي او د حسب او نسب په هکله هم لوړ خلک دي. په زړونو کې زمریان او په زړورو کې سرداران دي. له سترو وسلوالو څخه د سیالۍ پر مهال سرونه پرې کوي. جګړه زموږ عادت او اخوډب زموږ همت دی. د دې ټولو سردار ذوالکلا ده. دمشق زما دی، بل له هېڅ چا نه دی. د هغه ځایه سوګند به زه زر تر زره د هلاکت کندې ته ورټېل وهم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ده وینا ته مسکی شو. حضرت علي ته یې مخ ورواړو او ورته ویې ویل: ای ابوالحسنه، آیا تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نه دی اورېدلی چې ویل به یې چې کله تاسو ته حمیر رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې راستون شي چې میرمنې یې ورسره وي او اولادونه یې راخیستي وي نو تاسو دا زیری قبول کړئ چې په ټول اهل شرک به یې بریمن کیږي. حضرت علي کرم الله وجهه ورته وفرمایل: رښتیا دې وویل، ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه همداسې اورېدلي وو. حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي د حمیر قبیلې خپل ډله او اموال تیر کړل. ورپسې د مزحج هغه ننګیالي ډله راوړاندې شوه چې د تیز واسونو او نازکو نیزو څښتنان وو. دوی په مخ کې د دوی سردار قیس بن حبیره المرادي وو. کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورسېدل ویې ویل: د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خواږه ملګري دی درود او سلام وي. ورپسې د داسې معنا لرونکي دوه بیتونه ویل: زمونږ لښکر ستاسو حضور ته ډېر په بیړه راغلی دی. مونږ د مراد د کلا د تاج څښتنان یو.
موږ ستا په وړاندې د دې دپاره حاضر شوي یو تر څو حکم راکړې چې دا رومیان په هغو تورو قتل کړو چې موږ تر ملا کړي دي. راوی وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د تشاباس وایي نوموړي خپل مالونه او فوجي دستې وړاندې تېرې کړې. له دې وروسته د طی قوم قبیلې راغلې. د دوی سره لښکر حضرت حارث بن سعد الطایي و. نوموړي چې کله د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه برابرۍ ته راورسېد غوښتل یې چې له خپل آس څخه پیاده شي، خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نه کوزېدلو ټینګار ورباندې وکړ. دی خلیفه ته ورنږدې شو، سلام یې ورباندې واچو او ستړمشي ورسره وکړه. د اسد قبیله هم پر څو ډولو ویشلې ورپسې راورسېده چې د مشر په حیث یې جندب بن عمر الدوسي تر مخ را روان و. له دوی وروسته بنو عباس په داسې ډول راوړاندې شول چې قمندان یې میسره بن مسروق العبسي و. په دې پسې غیشم بن اسلم الکنایي د بنو کنانه قوم ډله راوړاندې کړه. همداسې د یمن ډلې یو پر بل پسې را روانې وې چې خپل کور ودانې ماشومان او مالونه هم ورسره مله وو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله دا ډلې او د دوی تسلسل مرسته او بیړه ولیده ډېر ورباندې خوښ شو. د خدای جل جلاله شکر یې ادا کړ. دې قومونو او قبیلو د مدینې خوا او شا یو له بل څخه بیل واړول او میشتول، خو د خوراکي توکو، حیواناتو د شومې او ځمکې د سپیروالي له امله ځای ورباندې تنګ شو. د دوی مشران حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته په جرګیزه توګه ورغلل او ورته ویل ای خلیفه، تاسې موږ رابللي وو، موږ ډېر په بیړه راغلو او دا محسوسه کړې وه چې ستا جهاد کولو ته ډېره تلوسه ده. نور زموږ لښکر پوره او تیاري مو مکمل شوی، ځمکه هم راباندې تنګ دې امله ده چې ستاسو په سیمه کې د څارویو، اوښانو او آسونو دپاره شومه یا خوراکه نه پیدا کېږي. نو که تا خپل عزم تبدیل کړی وي موږ ته اجازه راکړه چې بیرته خپلو مینو او وطنو ته ستانه شو. دا خبره ټولو ورته وکړه. کله چې د دوی خبره پای ته ورسېده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل ای د یمن او نورو سیمو راغلو ښاغلو، قسم په خدای جل جلاله که ما دا قصد درلود چې تاسو ته هم هسې تکلیف درکړم، بلکې زما داسې فکر و چې تاسو راپوره شئ نو سملاسي به کار پیل کوو. دوی ورته ویل نور هېڅوک هم نه دي پاتې، د خدای جل جلاله په مرسته په کار لاس پورې کړه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وصیت. لیکوال رحمت الله علیه وایي ما ته دا خبره له باوري سرچینو را رسېدلې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سمدستي پیاده روان شو چې په یو او بل خاړ کې د اصحابو یوه ډله روانه وه چې حضرت عمر، عثمان او علي رضی الله عنهم هم موجودیت ورپکې درلود. د مدینې د بانې برخې ته ووتل. په خلکو کې د خوښۍ لکه بل شور ماشور جوړ شو او ټولو د دوی د راوتلو له امله خوښي څرګنده کړه او په لوړ غږ سره یې تکبیرونه وویل چې په غرونو کې انګازې خورې شوې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له رسېدو سره سم خپلې سوارلۍ ته ورپورته شو. ان چې ټول لښکر ورته څرګند شو ویې لیدل چې مجاهدینو د ځمکې مخ پټ کړی دی. د ده پر مخ د خوشحالۍ نښې څرګندې شوې او ویې ویل خدای جل جلاله ته یې مرستندوی شي، د دښمن پر وړاندې استقامت ور په برخه کړي او د دښمن لاس مه ورباندې بروي. انک علی کل شیء قدیر. آل عمران 20 آیات. نوموړي تر ټولو لومړی حضرت یزید بن ابي سفیان راوغوښت، بیرغ یې ورکړ او د 0 تنو سپرو امیر یې وټاکه. له ده وروسته یې د بنو عامر د قبیلې یو تن چې ربیعه بن عامر نومېدی او د حجاز له نامتو سپرو څخه شمېرل کېدی راوبلی. بیرغ یې په لاس ورکړ او د 0 تنو مجاهدینو د لښکر مشر یې وټاکه. وروسته حضرت ابوبکر یزید بن ابي سفیان ته مخ ورواړو او ورته ویې ویل خبر یې چې ربیعه بن عامر یو نامتو او زړور جنګیالی دی او ته د ده په جرأت ښه خبرې، ته ما پر ده د امیر په توګه وټاکلې. ته نوموړی د لښکر په مخکښانو کې وګرځوه، په هر کار کې مشوره ورسره کوه او هېڅکله د ده مخالفت مه کوه. یزید ورته ویل پر غبرګو سترګو. سپرو په تلوار سره وسلو ته لاس کړ او لښکر یې راغونډ کړ. یزید بن ابي سفیان او ربیعه بن عامر سپاره شول او خپل ډله حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته راوړاندې کړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیاده د دوی له اسونو سره روان شو. یزید ورته ویل ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه، دا نشي کېدی چې موږ پر اسونو سپاره او ته پیاده را سره روان یې، یا به ته هم سپرېږي او یا به موږ هم پیاده کېږو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل نه په تاسو راکوزېږئ او نه زه سپرېږم، همداسې سره روانو. چې ویدا غاښ ته ورسېدل هلته ودرېدل. یزید ورته وړاندې شو او ورته ویې ویل ای د خدای جل جلاله د رسول خلیفه، موږ ته وصیت وکړه. ده ورته وفرمایل اول ګوره د لارې په اوږدو کې چې نه ځان او نه ملګري په تکلیف کړې. دوهم خپل قوم او ملګرو سره په ترخه لهجه نه کاروې. دریم
په هر څه کې مشوره ورسره کوه. څلورم، له عدله کار واخله، له ظلم او تیرې څخه ځان وژغوره. چا چې ظلم کړی هغه خدای جل جلاله نه ده پورته کړی او نه یې د دښمن په وړاندې بریالی کړی. او دا آیات یې ورته تلاوت کړ. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ژباړه: ای ایمان راوړونکو، کله چې تاسې د یو لښکر په بڼه له کافرانو سره مخامخ یاست نو غتشه مه اړوئ. څوک چې د جنګي تاکتیک یا له کوم بل پوځ سره د یو ځای کېدو پرته یعنې د کفارو سره د جنګ په حالت کې شا واړوي نو هغه به د خدای جل جلاله په غضب اخته شي. دغه استوګنځی به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډېر ناکاره ځای دی. چې کله پر دښمن بری ومومئ، بچې، سپینږیرې، میرمنې او هلکان مه وژنئ او مه چارپایان حلالوئ پرته له هغو څخه چې خورئ. چې کله مو له دښمن سره معاهده وکړه هغه بیا مه ماتوئ. شپږم، کېدای شي لږ وروسته تاسو د نصاراو دیني عناصرو سره د دوی په معبدو کې یو ځای شئ. هغوی به د خدای جل جلاله دپاره روحانیت او خلوت مشغول وي. هغه مه وژنئ. د اسلام دعوت ورکړئ او د دوی صوامع یا عبادتخانې مه نړوئ. اووم، لرې نه ده چې یو بل قوم چې د شیطان ډل او د صلیب عبادت کوونکي به په نظر درشي. د سروک کرۍ به یې خریېلې وي او داسې به برېښي لکه هډوکي. پر هغوی تورې پورته کړئ او تر هغوی مه پرېږدئ چې یا اسلام منلی نه وي او یا د ذلت په ډول له خپل لاسه جزیه ورکولو ته تسلیم شوي نه وي. نور مو په الله جل جلاله سپارم. نوموړی په غېږ کې ونیو او ورپسې ربیعه بن عامر ته ورته غاړه ووت او له دواړو سره یې مخه ښه وکړه او په وروستي حال کې حضرت عامر ته دا وویل: ای عامره بن اصفرو ته ورښکاره کړه. لوی خدای جل جلاله مقصد ترسره کړه. لښکر ولاړ او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او ورسره ملګري بیرته مدینې ته راستانه شول. لښکر په ډېر ګړندي تګ سره د لارې مزل لنډول. حضرت ربیعه یزید بن سفیان ته وویل: دا څنګه تګ ده؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه و درته ویلي چې له قومه سره نرمي کوه؟ یزید ځواب ورکړ: ای ربیعه، ابوبکر رضی الله تعالی عنه به اوس تورې تیاروي او نورې ډلګۍ به رالیږي. زه غواړم چې تر هر شا وړاندې شام ته ورسېږم. کېدای شي د خلکو تر راتلو وړاندې خدای جل جلاله موږ ته دا وس راکړي چې شام فتح کړو. په دې سره به موږ درې هدف ترلاسه کړو. خدای جل جلاله به راڅخه راضي شي، خلیفه به راڅخه خوښ شي او غنیمت به لاسته راوړو. ربیعه ورته وویل: اوس نو د خدای جل جلاله پر توکل ښه ګړندی ګامونه واخله. لښکر د وادي القرا په لاره ولاړ. پر تبوک وروختلی او د حبیې له لوري د دمشق ته ورسېد. خو د اسلامي جنګیالیو تر رسېدو وړاندې نصراني عربانو د روم واکمن هرقل ته خبر ورکړی و. هرقل ته چې کله د دې خبرې سپیناوی وشو د خپل لښکر سرمشران یې راغونډ کړل او ورته ویې ویل: ای د بني اصفر اولادې، ستاسو واکمنۍ او هېواد د نړېدلې پاڼ پر سر ولاړ دی. وړاندې به تاسو امر په نیکۍ او منع له بدي کوله. لمونځ مو پر خپل وخت ادا کاوه او زکات به مو هم ورکاوه، لکه څرنګه چې ستاسو اباو اجداد علماو او رهبانینو په امر درته کاوه. هغه حدود به مو هم برپا کول چې په انجیل کې به یې حکم درته شوی و. نو له همدې امله هیڅ ځواک داسې نه ده پیدا شوی چې د شام پر حرم یې تیری کړی وي او تاسو شاتګ نه وي اړ کړی. کسرا به د فارس د لښکرو سره پر تاسې برید وکړ او تاسې به په شا وتنباوه. خو اوس تاسو خپل دین تشا کړه، هغه مو تبدیل کړ، ظلم او جرم مو وکړ او خدای جل جلاله تاسو ته هغه قوم راولېږئ چې په ټولو قومونو کې زموږ په فکر خوار و. خپلې لوږې زموږ د هېواد راتلو ته مجبور کړی و. دوی د خپل نبي او ملګري موږ ته په دې تکل رالیږلي چې له موږ څخه زموږ ملک ونیسي او موږ له خپلو ښارونو څخه وباسي. وروسته د خپل قوم ته د خپل خبر راوړونکي خبرې واورولې. دوی ورته وویل: ای بادشاه، موږ په خپل هدف نه پرېږدو، تر خپل وطن پورې به یې تعقیب کړو او کعبه به یې ورنړوو. هرقل چې کله د دوی دا خبرې واورېدې او د دوی قهر او جوش یې حس کړ، سمدستي 8,000 سپاره جنګیالي لښکر راجدا کړل. 15 تنه پیاوړي اشخاص د دوی دپاره د قمندانانو په حیث وټاکل چې بطالق،
د ده ورور جرجیس ولوقع بن سمعان صلیب بن حنا چې د شاهي ګارد مشر دا 15 پیاوړي خلک وو چې دوی به په مثال واهه. دوی جنګیز غري واغوستي، خپلې تیاری وښوده او رومیانو ورته د بری دعا وکړه او داسې وویل: خدایه په مونږ کې چې هر څوک د حق مله وي ته یې مرسته وکړې او د کنیسو برکت ته دوی مل کړې. له دې وروسته یې د عمودیې په نامه اوبو چې دوی ورته عقیده لري ورپسې وشیندلې. هرقل مخه ښه ورسره وکړه. لکر په داسې حال کې د مسلمانانو جنګیالیو په لټه پسې روان شو چې نصراني عربان تر مخ د لارښوونکو په حیث روانو. راوی وایي ما ته رفاعل یاسر بن حسین څخه نقل کړی ویلی وي تبوک ته تر ټولو وړاندې د یزید بن سفیان او ربیعه بن عامر لښکر ورسېدی. دوی ورسره مسلمانان تر رومیانو 3 شپې وړاندې هلته رسېدلي وو. چې کله 4 سهار شو اسلامي جنګیالیانو شام ته د تللو عزم وکړ او په تیاری بوخت وو. د رومیانو لښکر تبوک ته راورسېد. مسلمانانو چې کله دوی ولیدل حضرت ربیعه له خپل ډلګۍ سره کمین ونیو او د یزید بن سفیان دسته چې زرکزیزه جنګیالي وه د جنګ لپاره تیار شول. نوموړي خپل سپرو ته نصیحت وکړ او د وینا پر ترڅ کې داسې ورته وویل: تاسو په دې پوه شئ چې خدای جل جلاله تاسو سره د مرستې ژمنه کړې او ستاسو مټې د ملایکو په تایید پیاوړی کړی دی. لوی څښتن په خپل قرآن کې داسې فرمایلی: قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ژباړه: ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاسه شوې ده. الله جل جلاله د صبر کوونکو ملګری دی. همداراز حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی: جنت د تورو تر سیوري وړاندې دی. تاسو هغه لښکر یاست چې تر هر چا لومړی شام ته راورسېدلې او له بني اصفرو سره مخامخ یاست. پام چې دښمن ته دومره زړه ور نه کړئ چې ستاسو خواته برګ وکتلی شي. د خدای جل جلاله د دین مرسته وکړئ. خدای جل جلاله به ستاسو مرستندوی شي. یزید له وینا څخه لاوزګار نه و چې د رومیانو لښکر راښکاره شو. چې کله اسلامي جنګیالي په سترګو شو او د دوی د شمیر لږوالی محسوس کړ نو دا تمه پیدا شو مسلمانانو به بریمن کیږي. د دوی دا ګمان شو چې د دوی شاته نور څوک نشته نو په خپل رومي ژبه سره وبکنیدل او سره ویل: پر هغه چا برید وکړئ چې ستاسو د هیواد نیولو ته یې زړه ښه کړی او تاسو د صلیب مرستندویان شئ. صلیب به ستاسو مرسته وکړي او له دې سره سمدستي پر اسلامي لښکر برید پیل کړ. خو د دوی په وړاندې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اصحاب په پوره میړانه ولاړو. مورال یې قوي، د هیڅ تزلزل احساس نه ورڅخه کېده. رومیان په دې تمه چې نور به دوی زموږ اسیران وي په ډېر غرور ورته راوړاندې شول. چې نښته ښه ګرمه شوه حضرت ربیعه له ملګرو سره د کمین نه ورته راپورته شو. د تکبیر، تهلیل او صلوات په ملکوتي غږ ځمکه او اسمان ولړزول. پر دښمن یې د خپلو ملګرو سره یو ځای برید وکړ. رومیانو چې کله د کمین مجاهدین ولیدل زړونه یې مات شول او شاته وتمبېدل. د حضرت ربیعه بن عامر چې کله بطالق پر داسې مهال تر سترګو شو چې د خپل لښکر په تیاری بوختو نو دی پوه شو چې همدا یې قمندان دی. برید یې پرې وکړ. په تشه کې یې په نیزه وواهه او تر بل لوري یې ووتله. رومیانو چې کله خپل قمندان په وینو کې لتپت ولید د تېښتې لارې غوره کړه او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګري ورباندې بریالي شول. موږ ته سعد بن اوس د هغه دستې په اړه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د یزید او ربیعه په مشرۍ کې لیږلې وه داسې نقل وکړ. دغه دوه نامتو قمندانان له رومیانو سره د تبوک په سیمه کې مخامخ شول چې د هغوی سپه سالار بطالق وو او لوی خدای جل جلاله د دوی په لاس دا فتحه د اسلامي لښکر په برخه کړه او د جنګ په ډګر کې د دښمن 1200 مړي پاتې شول او له اسلامي لښکر څخه 120 تنه د شهادت ستر مقام ته ورسېدل. د دښمن قواو چې کلمات یې وخوړه د وژل شوي رومي قمندان ورور جرجیس خپلو جنګیالیو ته وویل: هلاک شئ، تاسو په کوم مخرومي امپراتور هرقل ته ورځئ. دوی زموږ ملا ماته کړه، د جنګ ډګر زموږ له مړو ډک شو. زه خو تر هغه په حاله نه ځم چې یا مې د ورور غچ اخیستی نه وي یا د ده په سرنوشت اخته شوی نه یم. په دې وینا سره ماتې خوړل لښکر بیرته یو د بل تر څنګ راټول او جنګ ته تیار شو. چې کله په خپلو خیمو کې ځای پر ځای شول یو عربي العصر نصراني چې قدا نومېده د یزید بن سفیان ډلګۍ ته راولېږئ او ورته ویې ویل: ورس خپلو تربرو ته ووایه چې موږ ته خپل یو مخور شخص راولېږي تر څو موږ ورسره وګورو چې دوی له موږ څخه څه غواړي. د اصحابانو د ایمان داستان محترم و درنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ برخه تر بیا ښې چارې
الله مسبارم. السلام عليكم